پیسې دې بس دي چی ورباندې کوي په دې باندې چې اوس واخلي په دې باندې چې څومره موږ زه خپل کوشش وکړم مکتب هم ته یم کور به م لږ لږ پچلوم کور خوشحاله شوي څومره ورته خوشحاله یې ډېر رښتیا ووایه ډېر زه ډېره قاعده ده چې 400 افغانۍ واخلئ سلامونه هیوادوالو هیله چې ښه به وایي صحت کالي مو پرتان وي راغلي یو د خوست ولایت ته بیا هم شکرالله جان نوم به تاسو اورېدلی وي غواړم چې شکرالله جان کور ته لاړ شو زه سره د ځینو هیوادوالو مرسته تر ده ورسوو تاسو زموږ سره پاتې شئ ویډیو حتما تر نورو ورسوئ او شریکه یې کړئ د غریبانو کوي ته خدمتګار د ټول عالم شګورا ته تابعدار والله ښه تکړه ښه جوړې ښه جوړې ښه ده سیاحتونه دي څه غواړې دي جوړ ښه ښه یم تاسې ښه یئ شکر ده درنو هیوادوالو شکرالله جان خو تاسو هم پېژنئ دغه خړ پړکور او دغه خړ د دوی د استوګنې ځای ده راځه نو شکرالله جان سره څو خبرې کوم شکرالله جانه چېرته کینو دلته مخته کینو هلته کینو ښه سمه ده مونږ هلته ځو حجره مو نشته نه والا ښه مونږ راغلو دلته کېناستلو شکرالله جان سره شکرالله جان دغه حجره نه لري بیچاره ګان یوازې یوه کوټه د استوګنې لپاره لري نو مونږ هم غوره وګڼله چې دلته د شنه اسمان لاندې د ونې بیخ ته کینو شکرالله جانه ډېر راوست درته وایم او راته ووایه چې څنګه شکرالله جانه ژوند مو ژوند مو ولا اوس ښه شوی ده یعنې زه خپل کار هم کوم درسونه مې یم ډېر ښه او پلار مې چې دا هغه هم معیوبه هم ده خو بیا هم خپل کوشش کوي ګاډۍ چلوي ښه ډېر ښه څنګه دي درسونه مو څنګه دي ژوند مو څنګه ده او کار وظیفې ته ځې وله اوس ځم اوس لږ لږ ښه شوی ده ښه شوی ده څومره خوشحاله یې په خپل ژوند کې ولا ډېر خوشحاله شوی یم اوس خو ډېر خوشحاله یې د ښوونځي ارمان دې هم پوره شو ښوونځي ارمان ها دا راته ووایه چې څنګه د کور کې مو ژوند څنګه د اقتصادي وضعیت څنګه ده ژوند مو ښه شوی اقتصادي وضعیت مو ښه ده خو دومره نه ده ښه لکه څومره چې موږ اړتیا ورته لرو که نه کور کې مو څه د خوراک لپاره شته ولا وړه شیان خلاص شوي خلاص شوي وو د شکرالله جان دغه کور کې وړه خلاص شوي دي او موږ هم ورته راغللو دا راته ووایه چې معاش دې نه درکړی په وظیفه کې نه ولا معاش څو ورځې دې ورسره ووتلې نن به مې 14مه وي 14 ورځې شکرالله جان په وظیفې ته ځي او هلته هم تقریبا 3.5 افغانۍ ورکوي نو دی کار کوي ښوونځي ته هم ځي ډېر زیات خوشحاله یو چې د شکرالله جان په ژوند کې یو څه تغیرات راغی موږ بیا هم انشاءالله ستاسو په مرسته بیا ستاسو ورونو په مرسته به شکرالله جان تعقیبوو هر وخت به یې پوښتنه کوو او مرسته به ورسره کوو هر هغه ورور چې زموږ سره مرسته کړې ده ډېره مننه ترې کوو او هغه چې له دوبۍ څخه یې کړې وي له سعودیا څخه یې کړې وي او له امریکې څخه یې کړې هر چا خپله وسه مرسته کړې له شکرالله جان سره زه هم هغه مرسته د شپږ شکرالله جان څو روپۍ درکړم څومره شوي وي څومره شوي وي شوي خو 3000 افغانۍ دي بس په دغه علم شکر ده شکر باسي ډېر ښه شکرالله جان وایي 3000 افغانۍ هم بس دي نو زه درته خپله مرسته سپارم هغه چې زموږ هېوادوالو د ده سره مرسته کړې ده هېوادوالو هغه زموږ ځینو هېوادوالو سره مرسته کړې وه هغه دته سپارم هر چا چې د سره کومک کړی الله تعالی دې اجر ورکړي اجرازونه دې خدای پاک ورته نصیب کړي نو هغه پیسې چې شکرالله جان ته راغلي دي هغه زه دته سپارم او تاسو یې هم په کمرې کې راسره وګورئ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 دهم 19 دهم 20 21 22 23 24 25 26 28 29 10 11 دهم 22 او دهم 23 دی 40 دهم 15 دی 16 دی 17 دی هم 18 دی 19 دی هم 40 41 42 43 440 افغانۍ 440 افغانۍ دي انشاءالله تعالی شکرالله جانه دغه پیسې دې بس دي چی ورباندې کوي په دې باندې چې اوس واخلي په دې باندې چې څومره موږ زه خپل کوشش وکړم مکتب هم ته یم کور به م لږ لږ پچلوم کور هم باندې چلوي انشاءالله تعالی درنو هېوادوالو 440 افغانۍ دي او تقریبا ځینې مرسته ورته مونږ د ښوونځي په مصارفو هم لګولې ده هغه څه چې مونږ ته راغلي وو دلته مو کالي بوټان او د ښوونځي ټول مصارف ورکړي دي او هم ورته پوره کړي دي شکرالله جانه دغه 440 افغانۍ دي دا سره واخله او مسافر ته څه پیغام لري نو حتما یې ورسره شریکه خوشحاله شوي
څومره ورته خوشحاله یې؟ ډېر رښتیا ووایه. ډېر. زه ډېره قدردان شوم 4,000 افغانۍ واخله. مسافر داسې پیغام لري هغه چا چې تا سره کومک کړی هغه داسې پیغام لري؟ د هغه چا ته دا پیغام لرم چې تاسې نه ډېره مننه چې موږ سره دا کومک کړی ده. انشاءالله زه به په دې خپل مکتب هم چې تر کومه پورې په ویلی شم په یایم بیه او خپل کور به هم پوچلوم. نو دوی څخه ډېره مننه، خو ځینو خلکو چې وعدې کړي دي همکاري لا نه ده کړې. ډېرو هېوادوالو زموږ سره وعدې کړې وې. شکرالله جان هم تلیفون کې ورسره غږېدلی و، ورسره ما غږولی و، نو هغوی تر اوسه پورې زموږ سره مرسته نه ده کړې. له هغوی هیله کوو چې مرسته ورسره وکړي. شکرالله جان نو کار هم کوي انشاءالله تعالی، دنده هم کوي، او نه چې ښوونځي ته هم ځي او خو د کور مصارف هم پوره کوي. نو له تاسو ټولو څخه بیا هم ډېره زیاته مننه کوم هغه وروڼه چې له دوبۍ څخه یې کړې، له کویټ څخه، له سعودي څخه، له امریکې څخه، له ټولو څخه موږ ته رسېدلې که چا یوه افغانۍ هم رالیږلې موږ جمع کړې وه، شکرالله جان ته مو راورسوله. له تاسو ټولو بیا هم ډېره زیاته مننه کوم. واقعیت ډېر د خوښۍ احساس کوم چې شکرالله جان نن خوشحاله دی او ژوند یې تغیر کړی دی. د الازهر لیسې هغه ټاپه هم ورباندې شته، یعنې دی اوس د ښوونځي او شاګرد دی. ډېر خوشحاله یو، واقعیت ډېر خوشحاله یو. نو له تاسو ټولو څخه مننه کوم. تر بیا چې زه جوهر او صدیقي راځو، موږ ته اجازه راکړئ. تاسو پاک رب سپارم. ښاد، اباد، خوشحاله او ارامه اوسئ.